ته لرو له دې خوا ضرورت ورته لرو وایه خو مشکل نشته دې ته نو وایي په زابل ولایت کې منار او خانزاد سړک یې جوړیږي انشاءالله دا زابل ولایت عمومي بازار یې نه دی نوې احاطه ور اضافه کړې ده لکسې مسجد ته تللي وو د هغې خوا سره راووتو خانزاد صاحب نسته دی بس د خانزاد دی کوڅې ته را رسېدلي یو دوی خو سره پیدا کړله د خیره سره اوس زموږ د ګروپ ډاکټر صاحب ویني د حاجي صاحب شاته را روان دی او دوی به لیدلی په ویډیو کې خو دا چې دوی دې ته بیا وایي رساله یو رخصت به پلان کړو د خیره سره د ولایت کوڅه ورته وایي اوه دې ته د ولایت کوڅه وایي او دا دی د خیره سره د ترنک دا سړک چې تللی دی دا سوري ولسوالۍ ته تللی دی تر خواته د زابل ولایت کبسخر دی ورته وګورئ دا د زابل ولایت یو د السلام علیکم ګران دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي د مازدیګر ټیم دی د خیره سره راوتلي یو د زابل په ولایت کې یو تقریبا بجې هم دي 4:30 بجې د مازدیګر د لمانځه ټیم دی نو زه یم نجیب دی ما او نجیب سره پیدا کړي دي نو اوس د خیره سره ځو خانزاد راپورته کوو او ډاکټر صاحب راپورته کوو نو د ډاکټر صاحب د واده مراسم خو مو تېر ورځ ولیدل الحمدلله بیخي په خیر سره تېر شول او ډوډۍ هر څه ټوله مېلمانه داسې ښه په خیر و عافیت سره عذر شول اوس روان یو خانزاد راپورته کوو چای خانزاد تیارې کړي دي دا د زابل ولایت در باندې وینو ځینې نورې ساحې در باندې وینو زموږ مازدیګرۍ در سره شریکوو نو تاسو راځئ ولاګ را سره تعقیب کړئ دا دی بس د خانزاد دی کوڅې ته را رسېدلي یو دې ته وایي د نمرو ساحه ده د نمرو ساحه ده په زابل ولایت کې او یوه خبره بیا دا زما د موټر هنداره ډېره خیرنه ده کېدای شي تاسو ته په دا ویډیو کې هم در معلومېږي نجیب جانه څنګه یې واه بېشکه بېشکه څنګه یې په خیر یې ستړیاوې په خیر شوې په هر مې لږ چې ډېر ستړی کړې ډوډۍ دې وخوړه ماشاءالله عینکې څه په وایي ملکې دې خوښې در واخسته زه صحیح ده نو ولاړ بس خانزاد به راپورته کړو بیا به د خیره سره ځو ډاکټر صاحب راپورته کوو بیا نو چې چیرې ځو بیا به وروسته خبرې وکړو لمونځ به وکړو د خانزاد صاحب دی په مسجد کې دا دیوال یې نوی شروع کړی دا و مخکې نه و دیوال ټیټ اوس یې نوی دیوال شروع کړی دی نوې احاطه ور اضافه کړې ده لکسې دا د خانزاد صاحب دی مسجد دی او نجیب مسجد ته تللي وو د هغې خوا سره راووتو خانزاد صاحب نسته راته سره د چای او ګیلاسان نجیب جانه اوس به څه کوو پښو به ولاړ سو ورته د هغې خوا راسه موږ به له دې خوا داسې ګور ورته وګورې یا شاته به هم در معلومېږي بیخي موټر هېڅ شی هم نشته کنې هغه دی هغه دی اوس په راښکاره سو اوس هم موږ ته هېڅ وخت نه راکوي دا ولې خانزاد خوا باندې سو درځه اوس دې ته وګوره خانزاد دوی خو سره پیدا کړله د خیره سره اوس زموږ د ګروپ څخه پاته یوازې ډاکټر صاحب دی ډاکټر صاحب پیدا کړو بیا به نو ځو خانزاده چای دې څه رقم راخیستی دي چای زعفران ورکو ښه نه سوي که خلاصوي وو خو بالا مې شنې چای فلټر اوبه فلټر اوبه بس صحیح دي زعفران نه دي مهم فلټر اوبه مهم دي ها هغه سیانې خوړل هغه مې شوه کړي دي ابن میږي د کلات دی ښه دغونه پر لرګي بیا یاره زما په نظر خانزاده یو زر دانې سلوشنه په سپېچلي ټول کلات کې سلوشنان شاړ شو د ده له وجې 15 کیلو یې یو لرګی درته په اوږه اخیستی یعنې په انچ باندې به زه هم پاور سټ د ده لرګی یو انچ یا 2 انچه وه و 6 انچه ده خیر بیا غواړم یا سیده ځو ډاکټر صاحب راپورته کوو دوی به لیدلی په ویډیو کې خو داسې اوس زه د ډېر ناوخت ورسره پېښ شوم سمه مې ویډیو نه وه ورته سمه کړې کنې دا خو راسره ځي خانزاده
او دا اوس مو ورته ویل وای دستي را سره ځي یادار چا سره نه ځو خیر زما سره به ولاړ نو دا مخامخ نوم یې هم ډېر غټ دی نوم یې خاورې غلام حبیب چیز ده فریادي غمخور شاعر فریادي ما مې غږوه یعنې مو مې غږوه نو بس ولسونه یې رقم دا د زابل ولایت عمومي چوک دی دې ته چې موږ راورسېدو وینې دا سړک یې جوړېږي انشاءالله دا د زابل ولایت عمومي بازار یې نه دی دا د کابل کندهار عمومي سړک دی نو عمومي بازار کې دا وخت بیخي راشي مستقله والا حاجي صاحب څه کوي خنزار خوږوي نو خو بله ورځ یې خوږوي نو جاپانۍ ونډه نو موږ د خیره سره روان یو زه د ډاکټر صاحب پر طرف باندې بریک ووه دا زموږ یو ملګری شوکیږي تمرین ته ځي نو داسې دی دا زما د موټر هنداره ډېره خرېنده په ډېرې بخښنې سره خانزاده ستا پټو ته موږ ډېر ضرورت لرو له دې خوا اخره ده له دې خوا ضرورت ورته لرو له هغې خوا نور ته لرو له دې خوا ضرورت ورته لرو وایه خو مشکل نشته دی دوې درې صافې ورته جوړ کړه د دې سره پروت یې خانزاد صاحب دلته کاټېږو دا ځای خو در معلوم دی اوه دا هلته خو نه راخطی یا نو خو ضرورت نه و نو چې داسې موږ ته یې بیا هغه راګرځو تازه واده م کړی دی واده یې م کړی دی اوس بیا وایي په دوړه کېږي داسې در کاټ که مقصد زه شو چې د موټرواني څخه خلاص کړمه دا چې دی دې ته بیا وایي رساله دا د رسالې کلی دی دا هغه دی ډاکټر صاحب ویني د حاجي صاحب شاته را روان دی دا هغه دی ډاکټر صاحب څنګه کمزوری را روان دی ډاکټر صاحب الو څنګه ما ته ګوره شی ولا کوي نو په خیر یې ښه ډاکټر صاحب الله ویډیو را خراب وکړه څنګه ډاکټر صاحب شی په خیر شی په خیر په خیر څه تاسو ځان خوب کړی و واده په خیر سو بیخي خیر دی نصیب سره الحمدلله زه ډېر ښه خانزاد صاحب کور ودان کومک مو وکړئ دا دغه ډاکټر صاحب په واده کې ډېر زیات ډېره مننه ستاسو د تکلیفه څخه ملګري خو یې د دغه دپاره چې او بس دې ته نو وایي په زابل ولایت کې منار او خانزاد منار ورته وایي او مخامخ چې دی زابل ولایت د ولایت مقام دی اوه موږ ته یې داسې د عمومي بازارو خواته ګرځو دغه لاره بیا عمومي بازار ته تللې ده اوس به ووینئ دا دی دا عمومي بازار دی خو هنداره ډېره خیرنه ده دا بیا کومه کوڅه ده خانزاد صاحب د ولایت کوڅه ورته وایي اوه دې ته د ولایت کوڅه وایي او ماشاءالله د زابل ولایت نقشه کوڅې د چریو سیستم دا بیخي فعاله دی پر ماسټر پلان باندې جوړ دی داود خان د وخت نو رښتیا او بل دا کوڅه بیا جمپونه ډېر لري اوس یې ګوره خانزاد مازې سرنګسر ولګېدی نو دا دی د خیره سره د ترنک رود باندې پل دی او بالاخره په دا بازار کې او په ښار کې دغسې پسې راورسېدو موږ خو ډېره وختي سره راوتلي وو خانزاد وختي راوتلي وو نو موږ کوشش کوئ دا خیمه چې مونږ پرېښوه په دغه خاطر چې موږ ناوخته دی د خیمې وخت نو کنې زموږ اوله پلا اراده وه د خیمې نو دا ځای مې تاسو ته په ډېرو ولاګو کې درښودلی دی چې دا د زابل ولایت د میلې یو ډېره مهمه نقطه ده ډېری خلک ورته راځي خصوصا بیا د جمعې په ورځ نو دا دی موږ هم سره پیدا کړي یو نو موږ بس د خیره سره یو څو ورځې له خانزاده پر زابل در سره لرو بعد له هغه به نو بیا د خیره سره ځو مخ ته کندهار پر لور باندې بیا چې نو مېلمستیا راته ونه کړې تر هغو نه راځم
ښه و یوه د انارو میله به راکوې د خیر سره دلې و د انارو میله به دلې راکوې په روش بالا څه وخت زه وختي خبر راکړم که چېرې ما به دفتر کې اول که تر جمعې پاتېږي خو ده کنې بیا یې رخصت به پلان کړو یو رخصت به پلان کړو د خیر سره ښه و نو دا لاره ختلې ده نن به یو څه مخته پسې ولاړ شو خانزاده صحیح ده بچې شه یو څه مخته ځو یو ځای درېږو دا د رابې وستا ډېر مخته دا سړک چې تللی دی دا سوري ولسوالۍ ته تللی دی تر سوري ولسوالۍ پوخ دی هر خانزاده یې وار دې دغه ته بوولی وای هغه غار څه نومېږي ولان بابا غار ته دا خو پارم نه دی خانزاده فارم ده و دا زموږ د احمد زوی هغه بیا خرڅ کړي علي خان ښه اوس دا جوړوم کړه شرکت والا نو دا نو اوس دا څه او داسې دی چې موږ بس سوکه سوکه روان یو دا څه خلک چې ویني په دې کې ډېری د میلې والا دي ډېره برخه یې ورته یو ځای ودرېدلو دې خواته د زابل ولایت کبسخر دی ورته وګورئ دا هم د زابل ولایت یو د ډېر مشهوره ځایو څخه دی خو متاسفانه موږ نه یو راغلي دا ډاکټر صاحب دی ډاکټر صاحب څنګه سوې ستړیا وي واقعا و مشکل پیش کنست در شده سی شو روز است سبتوده ورسه شده دې ته په اول سر کې وویل په ویډیو کې ول د ډاکټر صاحب مېلمانه بیخي په عزت وزر سو یعنې بیخي شی نه دي کم سوي نو دا دې د خانزاد صاحب چایه اوس خورما راوړي زه چې بیا د دې سره په میله کې راسم بیا ویډیوګانې کوم کار نه کوم ښه باید موږ ټول تا ته درکړو دا پلانګزاري ټوله سناولا کړې دا دې ماشاءالله ښایسته حضرت اوس ویډیو والا دونه ورته په عذاب سو ویډیو والا دونه ورته خورما وخوړه وروره ګیلاسان راکړئ یوه خبره بیا ده زابل ولایت به ډېر هلته خوندور وای چې باد یې نه درلودی دا باد به په پسرلي په دوبي پیدا کوي هوا یې ښه کړي ماښام اذانونه شروع دي زابل ولایت دی زه یم ډاکټر صاحب دی خانزاد دی ملګري دي نوې نوې غاړې